السلام علیکم. خو ملګرو د انګلیس زبان زده کول لپاره د انګریزي زبان زده کول لپاره مې د یو داسې اپلیکیشن راوړی دی. که دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او تاسو هر ورځ دا اپلیکیشن لږ ټایم د لپاره اوپن کوئ، نو تاسو به د دې نه ډېرې زیاته انګریزي زده کړئ، تاسو به ترې ډېر زیات انګلیش زده کړئ. داسې اپلیکیشن به تاسو ته په پلی سټور کې بل میلاو نشي. په دې کې ډېر زیات کمالات دي. که دا اپلیکیشن زه دننه اوپن کړم او تاسو ته زه د دغه ټول آپشنز وښایم، نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې دې اپلیکیشن کې څومره زیاتې خاص خبرې دي. تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن ما دننه اوپن کوو. زه دې اپلیکیشن خاص خبرې څه دي؟ فرست اف آل تاسو دلته په انګلیش کې جمله لیکئ. تاسو ته ښکاري کم ان پلیز، بیا هغه کومه جمله چې په انګلیش کې لیکلې نو هغې لاندې په اردو کې هم لیکلې. تاسو ته ښکاري کم ان پلیز، یعنې که تاسو بره تلفظ صحیح نشئ کولی، د هغې دپاره لاندې تاسو له په اردو کې هم لیکلې ده. بیا د دغه لیکلو معنی دلته لیکلې. تاسو ته ښکاري برای مهرباني اندر آجایي، یعنې معنی تاسو ته لیکلې ده. بیا هم که تاسو دغه لیکل صحیح نشئ ویلی، نو د هغې لپاره دلته تاسو ته ښکاري یو لوډ سپیکر نشان یې ورکړی. که تاسو په دغه لوډ سپیکر نشان باندې کلیک واخلئ، نو دغه لیکل به تاسو ته په دې لوډ سپیکر کې ووایي. د دې نه غوره که دا اپلیکیشن زه تاسو ته دننه اوپن کړم او په دې کې زه تاسو ته نور وښیم، نو تاسو ته ښکاري په دې کې به نور هم تاسو ته ډېرې زیاتې مختلفې جملې میلاو شي چې دا ټولې تاسو په دې کې زده کولی شئ او په اسانه طریقه باندې تاسو زده کولی شئ. د دې نه غوره په دې اپلیکیشن کې تاسو ته مختلف ویکیبلر هم میلاو شي، یعنې د مختلف څیزونو نومونه به تاسو ته هم میلاو شي. ټرانسلیشنز پکې تاسو هم کولی شئ، ډکشنري به پکې تاسو ته هم میلاو شي، پریزز مختلف جملې به پکې تاسو ته هم میلاو شي. په دې کې به تاسو ته نور هم دغه شان تاسو ته ښکاري ټینسنز، کنورسیشنز، ګرامر، لرن ټوډے، دا ټول څیزونه به صرف په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته میلاو شي. نو دا کوم یو اپلیکیشن دی، دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ. ټوله طریقه ته درښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که تاسو وروسته پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. او که ویډیو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د دې اپلیکیشن نه څه ناڅه فایده واخلي. خو ملګرو د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي. او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، سمبل دا به اوپن کړئ. فرست اف آل که تاسو یو څیز ټرانسلیټ کوئ، یعنې تاسو د اردو نه انګلیش ته اړوئ یا د انګلیش نه اردو ته اړوئ، نو سمبل تاسو ورته کلیک واخلئ په ټرانسلیشنز باندې. که تاسو کله هم په دې باندې کلیک واخلئ، دا به درنه اوپن شي. تاسو ته زه ښیم په دې کې دننه که تاسو لیکل وکړئ، تاسو ته ښکاري دلته په انګلیش کې وکړئ، هغه به اردو ټرانسلیټ شي. که تاسو دلته په دې درمیان والي څیز باندې کلیک واخلئ او بیا تاسو به اردو کې وکړئ، نو هغه به بیا څه، هغه به انګلیش ته ټرانسلیټ شي. تاسو ته ښکاري دې باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري اردو دې سایډ ته راوخت، انګلیش هغه سایډ ته لاړ. دلته متن درج کړئ. نو تاسو اوس په دې کې لیکل وکړئ، په ټرانسلیټ باندې به کلیک واخلئ، د هغې مکمل معنا به تاسو ته دلته شو شي. د دې نه وغیره که تاسو ته زه نور ویکیبلري تاسو ته وښیم، که تاسو په ویکیبلر باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته ښکاري فیملي ممبرز، یعنې که تاسو د خپل خاندان د مختلف، یعنې تره ته په انګلیش کې څه وایي، دغه شان یعنې داسې مختلف څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. چاچي ته یا داسې نور ترزوي ته، نو هغه تاسو په دې کې زده کولی شئ. بیا ایموشنز ورسره تاسو ته ښکاري، نور پکې هم تاسو ته باډي پارټس، یعنې زموږ د باډۍ چې یعنې سر ته څه وایي، داسې پوزې ته څه وایي په انګلیش کې، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. خپې ته څه وایي، لاس ته څه وایي، ګوتو ته څه وایي، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. ایموشنز تاسو ته ښکاري، نور پکې هم تاسو ته هیلث، یعنې د هیلث سره ریلیټډ چې څومره ویکیبلري دي، یعنې ګوډ هیلث یا داسې نور تاسو ته بیمار ته څه وایي، بیمارۍ ته څه وایي، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. بیا ویدر د موسمونو نومونه، داسې نور تاسو په دې کې وګورئ. ټایم، ایډورب، یعنې پیریډز اف ټایم، پرسنالټي ټایپس، تاسو ته ښکاري دا ټول څیزونه تاسو ته په دې کې میلاو شي. بیا لیګل انګلیش په تاسو ته هم میلاو شي. په دې کې نور هم ډېر زیات څیزونه دي، خو ویډیو اوږده کېږي، به تاسو ته لږ وښایم. که تاسو په پریزز باندې کلیک کړئ، په دې کې به هم تاسو ته مختلف جملې میلاو شي. دا ټولې تاسو په دې کې زده کولی شئ. او دا ټول څیزونه په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته میلاویږي. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات څیزونه دي. هاو ټو ریکویسټ سمون، یعنې موږ به چاته یو ریکویسټ څنګه کوو چې یعنې زموږ کره راشه یا مال سره راکړه یا زما کال اټینډ کړه، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. د دې نه وغیره په دې کې لاندې تاسو ټینسز هم زده کولی شئ، یعنې پیل کې اقسام تاسو زده کولی شئ، یعنې چې پاست ټینس ته وایي، پریزنټ ټینس ته وایي، فیوچر ټینس ته وایي، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. که تاسو چېرته په دې باندې کلیک واخلئ. کنورسیشن، خبرې اترې پکې تاسو زده کولی شئ. مکالمې پکې تاسو زده کولی شئ، یعنې تاسو د یو چا سره خبرې اترې څنګه کوئ، تاسو ته ښکاري ګریټینګز، تاسو به د چا سره سلام کلام څنګه کوئ. بیا لاندې کې تاسو وګورئ آکس فار هیلپ ان ډایرکشنز، که تاسو د یو چا نه مدد غواړئ یا ډایرکشنز، یعنې دا لار کوم ځای ته تللې ده، دا لار کوم ځای ته تللې، داسې معلومات تاسو کوئ، نو هغه به تاسو ته په دې کې هم میلاو شي. د دې نه وغیره په دې کې ګرامر به تاسو ته هم میلاو شي. که تاسو ګرامر زده کوئ، یعنې ارټیکل څه ته وایي، هیلپینګ ور څه ته وایي، داسې مختلف جملې به تاسو ته په دې کې درکړي. او په هغه کې به تاسو ټینسونه زده کوئ. تاسو ته ښکاري دې کې ورب څه ته وایي، ناون څه ته وایي، ایډجکټیو څه ته وایي، ایډورب، پروناون، تاسو ته ښکاري پریپوزیشن، کنجکشن، دا شان انټرجکشن، دا ټول څیزونه تاسو په دې کې زده کولی شئ. د دې نه وغیره په دې کې دلته لرن ټوډے، یعنې دلته تاسو ته ښکاري که په لرن ټوډے باندې تاسو کلیک واخلئ، نو په دې کې به هم تاسو ته ښکاري کویز اف د ډے ورسره
ور اپډیټ دی. دا ټول سیزونه تاسو ته به د کې ملو شي. آج کا لفظ ورسره دین کا سوال نو دا په ډیلی بیس باندې په دې باندې راځي او تاسو به د کې زده کولای شي. نو ډیر زیات کمال ډک اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ او کو ویډیو خوښ شوي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د دې اپلیکیشن نه دغه شان پیدا واخلي او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله